د بخونکي او مهربان خدای په نوم ګرانو مینوالو، زه یم حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ د خپلې خوښې خپرونه لټون د ښکلاګانو. مینوالو نن در سره په لټون د ښکلاګانو کې د کالام د سیمې نه مخاطب یم. مینوالو د سوات په سیمه وړمبۍ واوره یا فرست سنو فال اف د وینټر هغه شوی. زما چارچاپېره که تاسو ته ښکاري نو په هر طرف باندې دغه سپینې واورې او دغه سپین واورین غرونه چې دی په نظر راځي. یخ هم ډېر زیات دی، خو د دې سره سره چونکې دا وړمبۍ واوره ده، وړمبۍ واوره ده، نو دا به ستاسو سره شریکه کړو، تاسو به ترې هم خوند واخلئ. مینوالو که وګورئ نو هر طرف ته واوره پرته ده. دا سړک چې دی زموږ خواته زموږ خپو سره زموږ نه وروستو زموږ چارچاپېره دغه غرونه دا ټول د واورو نه ډک شوي دي. دا وړمبۍ واوره ده په سوات کې، کومه چې موږ ستاسو سره شریکول غواړو. وړاندې به هم ځو او د کالام د مختلفو دغه مناظرو او د دغه واورین غرونو او واورین ځنګلونو سیل به کوو. چېرته ځئ موږ سره اوسئ. نو راځئ په وړاندې ځو او د دغه واورین غرونه او واورین ځنګلونو او سړکونو نه خوند اخلو. راځئ. دغه د کالام د دې سیمې بچیان دي، دغه یو ورور هم ولاړ دی، د دې سره به هم خبرې کوو. د دې موسم په حوالې سره د دې واورو په حوالې سره به د دوی سره هم خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خیر دی، شکر الحمدلله. څه نوم هم دی؟ زما نوم امین ګل. امین ګل. څه وی امین ګله، د دې ځای اوسېدونکی یې که د کوم ځای؟ دې ځای اوسېدونکی یم جی. نو دلته د دې واورې دا وړمبۍ واوره ده په دې ځای؟ دا وړمبۍ واوره دی جی. او نور واوره چې کم دی 22 دسمبر نه اخوا شروع کېږي. یعنی دا وړمبۍ واوره ده په 22 دسمبر نه دلته واوره شروع کېږي، خو دا ځلې په نومبر کې واوره راله. نو څه ګڼئ چې بره واوره ډېره شوې که څنګه؟ یاره جی بره اړخ ته ډېره واوره شوې دی، موډرن طرف ته 4-5 فوټه واوره به شوې او دلته 6-7 انچه واوره شوې دی. نو چې دا ډېره زیاته واوره وشي تاسو ته د هغې نه څه تکلیف وي که څنګه؟ تکلیف خو یې خو بیا موږ سره حکومت هیلپینګ کوي، بولډیزر یې روډ صفا کوي، روډ نه بندېږي، نور خپل دغه سیسټم برابر وي. څه دلته جي دا ماشومانان هم دي، د دې ماشومانانو نه تپوس کوم، ماشومه ستا څه نوم دی؟ اکرام الله. اکرام الله. سکول وی بچې؟ او جی. اوس د سکول نه راغلی؟ او کوم کلاس کې؟ څلورم کلاس کې. نو دې موسم ته واورو ته خوشحالېږئ که نه تنګئ یو؟ خوشحالېږو. خوشحالېږئ. ستا څه نوم دی بچې؟ متر داود. فضل داود. متر داود. ته څویم کلاس کې بچې؟ پنځم کلاس کې. واورو څنګه پریشانه کړي یې که نه؟ خوشحاله. یخ خو دل نه کېږي که نه؟ دا کوټونه موټونه تاوده دي؟ نه کېږي. ستا څه نوم دی بچې؟ ته هم وړاندې راشه چې مینوال دې ویني که نه. ستا څه نوم دی؟ محمد زکریا. څویم کلاس کې بچې؟ پنځم کلاس کې. لکه چې ته ښکته ارتاو نه شو، ګوره واورې دي. پنځم کلاس کې سبق مبق ښه درځي؟ استادان محنت کوي در سره که نه؟ ښه محنت کوي. واورو ته خوشحاله یې که نه؟ خوشحاله یو. د دې نه مخکې واورې شوې که اول ځل وشوې ده؟ دا اول ځل وشوې. خوشحاله یې ورته؟
ته راشه بچې ستا څه نوم دی ساجد خان ساجد خان سویم کلاس کې بچې څلورم نو څنګه دی واورو ته خوشحاله یې که څنګه ډېر خوشحاله یم ډېر ورته خوشحاله یې نو دلته خو به ډېرې واورې کېږي که نه ډېر کېږي ډېر نو تاسو چې واوري او بیا یخي نو بیا څنګه څه کوئ پریشاني نه وي پریشانی خو وي خو مونږ پنجاب ته ځو ټول بیا پنجاب ته ځئ او ګرمۍ کې دلته راځئ او ها مینوالو دا هغه ماشومان دي او دا زموږ یو ورور د دې کالام د سیمې چې د دوی نه موږ پوښتنه هم وکړه او د دوی په ان باندې دا وړمبۍ واوره ده فصل و فال دی په اپر سواد کې نو دوی هم ډېر خوشحاله دي دې وړمبۍ واورې ته دا ماشومانان دوی د سکول نه را روان دوی هم ډېر خوشحاله دي وړاندې به ځو نور مناظر به هم نو هغه به ستاسو سره شریکو په ډېر درناوي سره درنو کتونکو دا و د سوات هغه وړمبۍ واوره فصل و فال چې موږ تاسو ته وښودله دا واوره د مانکیال نه پس چې د بحرین د غاړې کالام په لځې نو د مانکیال د غره نه چې څومره د وړاندې لاره ده دا تر هغه چتراله پورې تر ګلګي ته پورې دا ډېره لویه واوره شوې ده دا مهال چې مونږ کوم ځای ولاړ یو مینوالو دا ځای چې دی دا د کالام هغه لوی ځنګل دی چېرته چې اکثر ډېر شوټینګونه کېږي زما چار چاپېره دا لوی ځنګل او ورسره بیا دغه اړخ ته سیند هم دی او د سیند نه پورې چې دی بیا دغه بل لوی غر دی چې نن د واورو تک سپین دی مینوالو ډېر خوند یې وکړو او ما غوښتل چې د سوات وړمبۍ واوره کله وشي نو په هغې کې به زه د ځان سره خپل هغه ټول مینوال د سما پښتو درانه کتونکي زموږ دغه سبسکرایبرز زموږ ویورز ته به ضرور دغه ښایسته ویډیوز د فصل و فال یا د وړمبۍ واورې دغه ویډیوز به ضرور هغې ته رسومه مینوالو هیله لرم چې دغه مناظرو او دغه واورین غرونو واورین سړکونو او د واورو پیمانه او ډک دغه ځنګلونو به تاسو ته ډېر خوند درکړی وي که چا تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هغه سما پښتو سبسکرایب کړئ او د بل نشان هم ضرور دباو کوئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته درځي انشاءالله دغه رقم به نورې هم ښایسته ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانې به ستاسو سره شریکو د سوات د دغه ښایسته مناظرو د دغه جنت نظیر وادیانو او د دغه زړه راښکونکو غرونو او د دغه قدرتي مناظرو ویډیوګانې به وخت په وخت ستاسو سره شریکو په دې هیله چې تاسو به ترې هم خوند اخلئ او موږ به هم چې دی تاسو دپاره نوي نوي شیان راوړو ډېره مننه کتونکو چېرته چې یئ ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د کیمرامین شهزاد آفتاب سره اجازت غواړم د لوی الله په امان